وضعیت فرق کړی دی. خپلواک صاحب شاید د ډېرو پروسې د سولې په پروسه کې دوی دخیل ول او پالیسیانې تغییر کوي. په هغه وخت کې هم دغسې و چې ځینې وخت هم فرصتونه د لاسه ورکړل. اوس داسې ښکاري چې دا خلک افغانستان په وړاندې چې کوم غیر مسؤلانه چلند کوي، دا به وضعیت نور هم فاجعې ته ویسي. تاسو شاهدان یې تېر کال د جنوري په 20 باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ګوتریش معاونه د خپل بل 2 تنو همکارانو سره د یو ډېر لوړ رتبه هیات سره افغانستان ته لاړه. افغانستان کې تر قندهار لاړه او له دوی سره یې ولیدل. هیله دا وه چې طالبان به ګویا د ملګرو ملتونو غوښتنو ته، د ملګرو ملتونو چې کوم تقاضا دي، نړیوال منشورونه دي، هغه ته یو څه هغه وکړي، اعتنا به وکړي. هغه څه ونه شول او هغه نهایت چې ډېر په مایوسۍ سره بیرته نیویارک ته ستون شو او د هغې نه وروسته بیا هم په دوامداره ناستو کې د طالبانو په پالیسۍ کې دریځ کې څه تغییر رانغی، خاص کر د ښځو د مسلې، د زده کړو په مسله کې، د کار په مسله کې او د نورو بشري قوانینو په مسله کې. خو یو کال تېرېږي، دا د 14 میاشتې وروسته طالبان زارۍ کوي د یو عادي ملاقات دپاره د ګوتریش سره. هماغه ګوتریش د ملګرو ملتونو هماغه سرمنشي چې یو کال مخکې دته هیات تر قندهاره ورولېږه او دته یې زارۍ کولې چې لاره ویسي او د ملګرو ملتونو چارټر چې دی دې ته احترام ولري. خو یو کال وروسته تغییر دونه راغلی چې ملګري ملتونو سرمنشي دته په یو ملاقات کې د عمومي ناستې په یو ګوشه کې، په یو څنډه کې د یو سمبولیک ناستې دپاره وخت نه ورکوي او دی د دغه په اساس باندې ټول کانفرانس بایکاټ کوي. دا فکر کوم د پالیسي ډېر غټ تغییر دی چې د ملګرو ملتونو په موقف کې حتی راغلی. ملګرو ملتونه ډېر هڅه کوي چې نیوټرل پاتې شي په مسله کې او ډېر فوکس په بشري مسایلو وشي، خو چې د ملګرو ملتونو دریځ دومره سخت شوی چې د طالبانو سره د ملاقات دپاره یو غوښتنه یې نه مني او د هغه له امله طالبان ټول هیات بایکاټ کوي. دا ډېر غټ تغییر دی. نو له دې نه زده کړه پکار ده. زده کړه دا ده چې طالبان باید حداقل په دغه باندې پوه شي چې افغانستان چې څومره هم د انزوا خواته ځي، د دې د دوی له امله د افغانستان 40 میلیونه خلک چې دي هغه سزا ګوري او دا خلک په فقر کې دي. خلک دغه اوس په امریکا کې د کانګرس او د سپینې ماڼۍ ترمنځ یو بحث دا دی چې د سپینې ماڼۍ غوښتنه دا ده چې افغانستان ته چې کومې مرستې کېږي دا دوام وکړي او کانګرس په وړاندې مانع کېږي، وایي چې نه، د طالبان سوء استفاده کوي. که دغه مرستې هم ودرېدې چې په تېرو 3 کالو یا 2.5 کالو کې چې 3 میلیارده ډالر افغانستان ته تللي او څه ناڅه افغانستان هغه آخرین وضعیت د فاجعې ته چې دی نه دی وړی او د هغې مخنیوی یې کړی او دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو که څه هم اعتراض ورباندې شته چې په نورو ځایونو کې طالبان څنګه استفاده کوي، خو هغه مرستې چې اونۍ په اونۍ افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ماموریت لاندې لیږل شوي دي، په افغانستان کې د یو ډېرې لوی انساني فاجعې مخنیوی کړی او د دې نه باید مننه وسي هم د متحده ایالاتو نه هم د ملګرو ملتونو د هغه موقف نه. دا غلط نه و، یعنې که دغه څه نه وای شوی او افغانستان چې په کوم ډول د افغانستان پانګه کنګل شوه، په افغانستان کې ټول پانګوال افغانستان ووتل، خلک په فرار ول او دا مرستې هم نه وای، تاسې په افغانستان کې د ولږې د لاسه د انسانانو د مرګ ارقام لیدلي وای. نو دغه حالت که ملګري ملتونه هم خپلې مرستې بندي کړي، متحده ایالات هم خپلې مرستې بندي کړي، نو طالبان د یو اړخ په توګه خو ټول مني، د یو اړخ په توګه خو یې موږ هم منو. ولسمشر غني حتی چې په حکومت کې و، جمهوري نظام و، د یو اړخ په توګه دا د خپلواک صاحب دی، دوی ورسره د سولې پروسه، مذاکراتونه، پټې ښکاره ناستې کولې او په دوحې کې سفرونه کېدل. د یو اړخ په توګه د طالبانو د منلو څخه هېچا انکار نه دی کړی، حتی امریکا نه دی کړی، ملګرو ملتونو نه دی کړی، د افغانستان ملت نه دی کړی، خو د ټول اړخ، د ټول نماینده، د ټول استازي په توګه باندې چې دی چلند کوي او فکر کوي د افغانستان مشروع نماینده دی، دغه اړخ څوک نه مني ورسره. دی دا غواړي چې د افغانستان استازولي په یوازې ځان باندې وکړي او فکر کوي دی مشروع استازی دی. دا البته دی ځان ته خپله وایي، دا تعریف ده رامنځته کړی. دنیا ورسره دا اعتراض لري، دنیا هم وایي ته نه یې، خلک هم وایي ته نه یې. د خپلواک صاحب په خبرو کې هم تاسې واورېدل چې سوله نه ده سوې. د افغانستان سیاسي ډله، مدني ټولنه، ټول خلک اعتراض لري او وایي چې طالبان یوازې یو اړخ دی او د دغه اړخ دا چې څومره طول یې څونه دی، د وزن څونه دی، د دغه وزن د معلومولو لپاره د افغانستان ملت ته باید مراجعه وکړي. دا چې دی ځانمن بولي او بل څوک وایي دا چارک نه دی، نو د دې دپاره چې دغه وزن د معلوم شي په دې ټولنه کې د مشروعیت څومره دی، د افغانستان کې د اړخ څومره دی، دی باید د خلکو رایې ته مراجعه وکړي. که د رایه وګټله او که دی په رښتیا من ثابت شو، موږ هم ورسره منو، موږ به همکار پاتې شو. همدغه سړی چې اوس په قندهار کې ناست دی، د لومړی ولسمشر دي سي، موږ به هغه وکړو، ملاتړ به وکړو چې دی د افغانستان د خلکو نه رایه واخلي، مشروعیت واخلي. خو کله چې د مشروعیت په نشتون کې، د خلکو د رایې په نشتون کې او په جبر او په استبداد باندې تحاکمي، نو دا د اعتراض وړ مسله ده. د ملګرو ملتونو دپاره ده، د نړیوالې ټولنې دپاره ده، زموږ دپاره ده
د ټولو لپاره ده. نو بنا هغه څه چې چلن چې دوی کوي غیر مسؤلانه چلن چې کوي دا افغانستان لا ډېرې فاجعې ته وړي او دا ښه حالت نه دی. دنیا د دې په تلاش کې ده چې یو حل لاره عمومي حل لاره دا ده چې څنګه یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي، څنګه افغانستان کې خلک چې دي هغه لږ د افغانستان د خلکو هیلې د دغې کنفرانس پورې تړلې وي. تاسو به لیدل د تېرې یوې میاشتې نه خلک هره ورځ رسنۍ تعقیبوي، تلویزیونونو ته ګوري، موږ ته پیغامونه راځي، یعنې موږ خپل په هغه کې ګورو چې خلکو هیلې څه شی وي. ته پوښتنه درنه کوي څه تغییر به راسي که به را نه شي، که دی هم کډه وکړي له افغانستان. نو دغه مایوسي جوړول د دې ملت لپاره دا د طالبانو ډېر غیر مسؤلانه چلند و چې څه یې وکړل، او دا د افغانستان په تاوان باندې ده. د افغانستان په خلکو باندې مرستې کمیږي، د افغانستان وضعیت چې دی نور هم فاجعې ته ځي. که څه هم سولې ته تنده ډېره وه، تلفات ډېر وو، جګړه حاکمه وه، د افغانستان د خلکو هیله هم وه، خوشباوري په طالبانو باندې د حده ډېره وه او فکر کېده چې ګویا طالبان به واقعا انعطاف وکړي او طالبان به واقعا سوله وغواړي. دغومره خوشباوري او دغومره څه چې په طالبانو باندې دومره ډېر باور وسو، مثلا د 15,000 زندانیانو خبره بې خوشي کول او د انس ققاني په شمول باندې دغه نوع غوښتنې منل بغیر له دې نه چې طالبان د کوم انعطاف ښودلی طالبانو دی، یعنې ګیو ان ټیک چې و هغه ډېر غیر متوازن و. د افغانستان جمهوري نظام چې دی 80 سلنه قدمونه اخیستل د سولې په وړاندې، طالبانو 20 نه اخیستل، 10 نه اخیستل. او دغه حالت چې دی دغه د بلیک میلینګ سیاست چې طالبان کوي لکه دا اوس د نړیوالې ټولنې سره کوي. 20 میلیونه انسانان یې راخیستي، زندان ته اچولي دي او بلیک میلینګ پې کوي. دا د بلیک میلینګ سیاست چې دی دا په دنیا کې دا مناسب چلن نه دی، دا رغنیز نه دی، اصلا کې دا ځای نه لري د دنیا په سیاست کې په دغه ډول باندې چې دی بلیک میلینګ کوي. ځکه د مسؤل حکومت چې دی هغه چلن باید که د افغانستان د خلکو د ملت په وړاندې ته مسؤل ته باید د یو هایجیکر ډلې د اختطافګرې ډلې د داسې یو چا غوندې چلند ونه کړي چې ته فکر کوې چې زه به په دغه د خپلو خلکو ته زیان واړوم او د خپلو خلکو ته د زیان. اوس که 3 کاله کېږي ملګري په افغانستان کې د نجونو مکتبونه بند دي او دا ډېر لوی زیان دی د افغانستان ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره. خلکو خودکشي وکړي په افغانستان کې، نجونې په ډېر بد حالت کې دي، بد رواني وضعیت کې دي، نیم ملت په فلج دی او طالب دا بلیک میلینګ کوي. دا خلک چې په دې خاطر ښوونځي ور باندې بندي کړي چې دنیا د ده غوښتنې ومني او د دنیا بلیک میلینګ چې دی کې تاوان یې بیرته چیرته دی؟ تاوان خو بیرته د افغانستان خلکو ته دی، د افغانستان ملت ته دی. نو دغه ډول چلن چې دی دا د دولت چلن نه وي. طالبان باید له هغه حالت راوځي. دا تعریف ځان ته خپله وکړي چې ته اوس هماغه یو جنګي ډله یې که ته یو مسؤل دولت یې. که د یو مسؤل دولت دعوه لري او فکر کوي چې افغانستان باندې ته حاکم یې او 100 سلنه حاکم یې، نو ستا ځینې مسؤلیتونه جوړېږي. مسؤلیتونه دا دي چې د افغانستان د خلکو د زده کړو، د ټول ملت د زده کړو، د نرو ښځو د زده کړو مسؤلیت ستا دی. د هغو امن، د هغو رواني آرام، د هغو د فقر په وړاندې مبارزه، د خلکو دغه فرار مخنیوی. خلک ولې د دوه غوښتنو ته د دوه شکایتونو ته رسیدګي وشي؟ یو څوک ولې په 3,000 4,000 ډالره باندې د ټولې کورنۍ دپاره $30,000 خپل هر څه درګاه او هغه خرڅوي او پاسپورټ پې اخلي د دې وطنه وځي؟ دومره لوی قیمت دی د افغانستان نه د فرار دپاره ولې ورکوي؟ دا خو څه علت لري؟ دا علت څه شی دی؟ علت دا دی چې په دې ملک کې تا ژوند ورته دوزخ کړی دی، هغه ته احترام نه کیږي، ماموریت نه ورکوي، له ماموریته بلکې باور وکړئ د پرون زه یو 2 نفرو سره غږېدم، زنګ یې کړی په وزارتونو کې موږ ته بانې جوړوي. هره ورځ چې راسو راته وایي چې ګیره دې نه ده پرېښې، ګیره که نه پرېږدې استعفا راکړه. یو سړی پرون ما ته باور وکړه نوم نشم اخیستلی، ما ته وایي چې یاره ګیره به مې پرېښیم وایي او مینه مې هم ورسره وه، لږ تمایلات مې هم ول چې ګیره مې د خدای د رضا دپاره پرېښې وایي، خو دا چې دی درته وایي په خدای قسم کوي پرېږدم او وظیفه خوشې کوم خو ګیره نه پرېږدم. ځکه دا ګیره چې ده دا د استبداد ګیره ده، دا د جبر ګیره ده، دا د بدماشۍ ګیره ده. دا دی د خدای د رضا دپاره یې زه نه پرېږدم بلکې دی په ما پرېږدي. نو زه دا ګیره نه پرېږدم. په افغانستان کې د تعلیم یافته قشر سره یو څوک چې ماستري کړی، دوکتورا یې کړی، تخنیکي کادر دی، د وطن ته خدمت کوي، سهار ماښام راځي حاضري ورکوي، هغه سره ته دا په خپل وطن کې داسې برخورد کوي، نو هغه په دې وطن کې پاتې کېدلی شي؟ انسان خو څه عزت نفس هم لري نه. هغه په دروازه کې ته ودرې، سپینې پریښتې دې ورته درولي دي او ورته وایي چې ګیره دې ولې نه ده پرېښې، نو هغه مجبور دی له دې وطنه وتښتېږي. په خپل وطن کې چې ته د حیثیت او د عزت څښتن نه شو، بیا وطن څه معنا لري؟ وطن خو د دې لپاره چې ته پکې د حیثیت، د عزت، د سیاسي اقتدار او واک څښتن یې. که ته نه یې بیا په تا دپاره پردی وطن او خپل وطن څه معنا لري؟ انسان خو باید د دې د وطن خو د ځینو شیانو سره تړلی دی او ټول نه غټه خبره ستا حیثیت دی. که ستا حیثیت پایمالېږي، ستا عزت پایمالېږي، وطن خو داسې کوم شی نه دی چې بیا ته مجبور یې له وطنه تېر سې.